په ښځو کې د زړه د ناروغیو په دې سمپوزیم کې وویل شول چې په افغانستان کې د زړه ناروغي د نارینه‌وو په نسبت په ښځو کې زیاته ده او کچه یې هم لوړه ده. د زړه ناروغۍ چې په نړۍ کې له خطري ناروغیو ګڼل کیږي، په افغانستان کې هم دا ناروغي اوس ډیره شوې، خو هیڅ کره شمیره له دې ناروغۍ د اوښتو مړینې وجود نه لري. په دې سمپوزیم کې چې د ابن سینا په روغتون کې دایر شوی و، د عامې روغتیا وزارت وویل دا ناروغي چې یوه غیر ساري ناروغي ده، لکه د ساري ناروغیو په څیر زیاته وژونکې ده. د زړه ناروغي هم د هیواد په کچه په ټولو ولایتو، په ټولو سیمو کې، په ټولو جنسونو کې شته، چې 14 سلنه دا د مړینو کچه همدغه د زړه او رګونو ناروغي تشکیلوي. په افغانستان کې اوږدې جګړې رواني وضعیت هم د زړه د ناروغیو له ډېرېدو سره مرسته کړې ده. ترڅنګ په ښځو کې د زړه د ناروغیو زیاتوالی د ګڼو لاملونو له امله ښودل کیږي. امکان لري چې دوه جنس کې دواړه برابر اوسي، اما کوم عمل چې موږ ته ډېر ارزښت لري د چې ښځینه د امیدواري بار تور خپله مور میندې اخلي او ځینې تغییرات د جریان په امیدلري کې مور ته واقع کېږي چې هغه تغییرات باعث کېږي که لږ زړه تکلیف ولري، دا ډېر بد رقم اغیزه پر مادر مور باندې کوي. او دا سمپوزیم لومړنی ښودل کیږي. د طبي شورا مشر وایي چې اوس حکومت په افغانستان کې د زړه ناروغیو معالجې ته لومړیتوب ورکړی دی. تر اوسه پورې د عامې روغتیا د وزارت اولویتونه بل شی و چې د مورګانو مړینه وه د ولادت وخت کې، مګر دا هم یو فکتور ده چې مورګانې د ولادت وخت کې د قلبي امراضو په خاطر باندې مري. اوس د غیر ساري یا نن کومونیکیبل ډیزیز په مورد کې هم فعالیتونه شروع کړي. نړیوالې شمیرې ښیي چې په 2015 کال کې 11.7 میلیونه وګړي د زړه له ناروغیو له امله په ټوله نړۍ کې مړه شوي وو. که څه هم په غربي هیوادونو کې دا شمیره ټیټه شوې، خو په سویلي اسیا هیوادونو کې لا هم په لوړه کچه کې ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.